د ژمي اوږدې اوږدې شپې وې، په خپلې شړۍ کې پروت وم، ښي طرف ته نازیه په ژور خوب ویده وه، ما سترګې د چت پکي ته نیولې وې. سوچ مې کاوه د کلي څومره خوندور ژوند و، ځواني وه، ښکلي ویښتان وو، مستي وه، شوخي وه، لاړه هغه ځواني. نه پوهېږم ټول عمر مې خواري د ښه ژوند لپاره وکړه، اوس چې ښه ژوند ته ورسېدم نو هېڅ مې هم په لاس کې نشته. کاش چې هماغسې غربت وای، هماغسې لیونتوب وای، خو چې ځواني وای. نازیه اړخ بدل کړ، مخ یې راواړاوه، د شپې خاموشي خوره وه، د تخت لاندې څو موږکانو اتڼ کاوه، چې سر مې ورښکاره کړ وتښتېدل. مخ مې بیرته نازیې ته واړاوه. نازیه د 13 کالو وه، زما عمر 15 کاله و. دومره بوډا هم نه وم، خو بیا هم ګیله راتله، د سر ویښتان مې غورځېدلي وو. په زړه کې به مې د ښوونځي هغو استادانو ته خیرې کولې چې په ځوانۍ کې یې راباندې ویښتان کمول. کاش چې هغه وخت پوهېدای چې له ښوونځي وروسته به هم زه په داسې سختو لارو راځم، نو په هیڅ صورت کې به مې هم د خپلو ویښتانو د خرابولو اجازه ښوونکو ته ورکړې نه وای. په هر حال مور رایاده شوه، خورګانې، وروڼه چې هغوی به څنګه وي. د کور شماره مې ډایله کړه، زنګ مې ور وواهه. السلام علیکم. وعلیکم سلام زویه، څنګه یې؟ زما خو درپسې د دواړو سترګو سپین اوبه شول، ستا لکه بیخي نه یادېږم چې پوښتنه مې نه کوې. ومې ویل ولې مې نه یادېږي مورې، والله که مې یوه ثانیه هم له ذهنه وځي، ستا د لاس پخلی مې ډېر یادېږي. خورګانې او کشران وروڼه څنګه دي؟ ویې ویل د الله تعالی فضل دی زویه، ټول ښه دي. تېره میاشت کې د وروڼو او خویندو د زده کړو فیسونه 15,000 افغانۍ برابرېدل، خو تا ټول $100 راولېږل، نورې مې بیا د میمونې له زوی څخه واخیستې. دا وخت نازیه له خوبه پاڅېده، ژر مې د موبایل سپیکر بند کړ. ویې ویل دې سوالګرو بیا زنګ وهلی دی، په دې نیمه شپه کې یې ولې وچتوې؟ هڅې ولې زما او خپل خوب پرې خرابوې؟ ها راکه دا موبایل. موبایل یې واخیست او سره تڼۍ یې کېکاږله. دوی تا ته معلوم نه دي هر وخت کې چې ورسره خبرې کوې بغیر د سوال نه بل څه نه پیژني. ما ورته کړل ګرانې هغوی زما کورنۍ ده، هیله کوم داسې خبرې مه کوه. ویې ویل بس بس څه ګټه یې در رسېدلې؟ ها هغه وختونه دې هیر شول چې په افغانستان کې به در په در ګرځېدې، ژوند دې خراب و، کورنۍ دې د پښو څپلۍ هم نه درلودې. کاش چې په کوچنیوالي کې زما او ستا کوژدن نه به شوې، نن به ستا په شان کلیوال سره په ژوند تېرولو مجبوره نه وم. شا یې راواړوله، له سترګو مې ګرمې اوښکې تویې شوې. په همدې سوچونو غم او خفګان کې ویده شوی وم. سهار وختي له خوبه پورته شوم، لمونځ مې وکړ. نازیې ته مې هم د لمونځ وویل، خو هغه پورته نه شوه. دا چې سهار به مې هره ورځ د مېرمنې په شتون کې ځان ته چای تیاراوه، سخت به خفه کېدم. زما مشکل دا و چې مېرمن مې آزاد خیاله وه، اروپا ته راغلې وه او د دې ځای په قانون کې هېڅوک نشي کولی چې په خپلې مېرمن څه کار وکړي یا هم د څه امر ورته وکړي، ځکه چې هلته نر او ښځه برابر حقوق لري. په هر حال په دې ورځ دفتر ته ولاړم. ورځې تېرېدې، د ورځو نه یوه ورځ په دفتر کې یو نږدې ملګري په څنګ و بغل کې وویل چې مېرمن دې وڅاره. زما په دې کار هېڅ باور نه راته او له ملګري سره مې ډېر بحث په دې اړه وکړ چې منم زما مېرمن آزاد خیاله ده، مګر دومره بې حیا کار کولی نشي. ملګری مې عرفان نومېده، راته کړی د سبا ورځې لپاره له دفتر څخه رخصت واخله، هر کله چې له کوره راووتې نو ما کره راشه، زه به خپلې جامې او بنین درکړم چې سټایل دې بدل شي. خپل موټر به دلته پرېږدې او زما موټر به بوځې، وګوره چې څه کېږي که نه. ورسره ومې منله. له ادارې څخه مې د ناروغۍ په بهانه رخصت واخیست. سبا ورځ له پلان سره سم د عرفان کور ته ولاړم. هر څه مو د پلان مطابق وکړل. یو تور ماسک مې هم واچاوه. زما کور په داسې ځای کې دی چې هلته لوی لوی برجونه دي، لوی لوی مارکیټونه دي. مخکې یوه کوڅه تاوه شوې ده، په هماغه کوڅه کې ودرېدم او د خپل کور ننداره مې کوله. غرمه شوه، مازدیګر شو او دا چې د ژمي لنډې ورځې وې نو ماښام هم راغی، خو هېڅوک مې ونه لید. د عرفان و خوا ته ورغلم، هر څه مې ور وسپارل او ډېرې سپکې سپورې مې هم ورته وویلې، ځکه چې زما په ښځه یې غلط شک کړی و.
د شپې ناوخته کور ته راغلم. دا شپه هم تیره شوه. په سبا ورځ چې هر کله له کوره ووتم نو خیال مې شو چې موبایل مې کور کې پاتې دی او د کور کلي هم زما په جیب کې ده. باید کلیانې په کور کې پاتې شي، ځکه چې نازیه که به هر کار لري یا څه کور ته راوړي نو بیا به دروازه خلاصه وي او خدای ناخواسته څوک له کوره څخه غلا ونه کړي. مخکې چې به هر څه کور کې پاتې وو نو نازیه ته به مې په موبایل زنګ واهه تر څو رایې وړي، خو نن موبایل پاتې وو. بیرته د کور پر لور رهي شوم. کلیانې مې ځکه جیب کې پاتې وې چې د شپې له طرفه یو ملګری راغلی و، ویل یې جمیل اکاونټ راته جوړ کړه. هماغسې جیب کې پاتې شوې وې. د دروازې له ټک ټکولو څخه بغیر مې دروازه خلاصه کړه. هر کله چې مې دروازه ور تېره کړه نو د کور په انګړ یعنې حویلۍ کې مې نااشنا څه ولیدل. سترګې مې کړېغې راووتې، ځنې مې رپا شروع کړه. په کلار کلار مې دروازه ور تېره کړه. زه یې لا لیدلی نه وم. د دیواله سره مې سینه ولګوله. ورته ځیر شوم. نازیه د یو نااشنا غربي کافر په غیږ کې پرته وه. د درد معصومې سلګۍ مې له سترګو وڅڅېدې. له حده زیات خفه شوم. شاته دیواله ته مې ډډه ووهله. په آرامه مې بیرته د کور دروازه خلاصه کړه او له کوره راووتم. په لاره کې مې د سترګو اوښکو ټول همسایګان حیرانول. د عرفان کور ته ورغلم. تسلي راکوله. ورته مې وویل تسلي مه راکوه یاره، لاسونه راکه سمندر مې ډوبه وینه. د دې نجلۍ د زړه لاسته راوړلو په خاطر ما خپله کورنۍ پرېښوده. د دې لپاره مې د مور په رقم خوږ وطن پرېښود. د دې نجلۍ لپاره مې ټوله نړۍ خفه کړه. ما د داسې نجلۍ لپاره خپل ژوند اور ته واچاوه چې هغه بې حیا وه. کاش چې له اوله خبر وای. عرفان وویل ښه اوس به څه کوې؟ ورته کړه مې نور څه، کور ته نه ورځم. وی خندل او هغه به ستا په نشتون کې خفه شي، تا بسې به راشي، درته به ووایي ما بد کړي دي مله. و زما ساده وروره، هغه په دې کار سره خوشحالیږي. که داسې نجلۍ ته د وحشي انسانانو یو ټولي ته واچوي تر څو هغوی پرې خپله جنسي تنده ماته کړي نو هغه به له تا خوشحاله وي، ځکه چې څه هغې غوښتل ورسېدل. د داسې نجلۍ لپاره صرف یو کار کیدای شي. غوږ دې راوړاندې کړه چې درته ووایم. پوره کیسه یې راته وکړه. خوندوره مفکوره وه او راسن مې عمل پرې شروع کړ. کور ته راغلم. د پخوا په څېر مې ځان عادي ونیوه. نازیه مې خوا ته راغله. په مینهناک انداز یې راته وویل نن خو له نورو ورځو بیخي جلا ښکاري. ولې زړګیه څه شوي دي؟ ومې ویل نه هیڅ نه دي شوي، غواړم لږ استراحت وکړم. په دفتر کې کارونه ډیر وو نو لږ به بیده شم. سهار وختي 3 بجې له خوبه پاڅېدم. یو څه تهجد مې وکړل او بیا مې له خدایه دعا وغوښته چې ربه په خپل مقصد کې مې کامیاب کړه. بیرون راووتم. مور ته مې زنګ وواهه. السلام علیکم مورې، څنګه یې؟ وعلیکم السلام زویه، الله دې مه خرابوه، ښاد شي. مورې پیسې خو پوره در ورسېدې، څه کمی خو پکې نه و؟ نه زویه، الله دې د دواړو جهانونو کامیابی در په برخه کړي. زموږ ټول مشکلات حل شول. سمندر ځان ته یو سایکل هم واخیست. بس په دې کور کې خالي ستا کمی دی. په ژړا کې یې وویل هر وخت له خدایه دعاګانې غواړم چې دفتر کې رخصتي درکړي. ستا په دیدن پسې مې 2 سترګې 4 شوې زویه. که 1% هم چانس وي راشه. ما ته هم ژړا راغله. کنټرول مې نشوه کړای. په ژړغوني غږ مې ورته وویل مورې ته فکر مه کوه، واده مې ده در سره. بلې هفتې ته انشاءالله درځم او نازیه هم درولم. بیا هیڅکله هم نه راځم. پوهیږم چې ټوکې کوي زویه، خو داسې ټوکې هم ما من غټوي. دا وخت نازیه له خوبه پاڅېدلې وه. مور ته مې وویل انشاءالله نورې خبرې به وروسته وکړو، اوس لپاره د خدای په امان. موبایل مې قطع کړ. نازیه له خونې راووته. راته کړی په دې نیمه شپه ولې ویښ یې؟ مخ مې ور واړوه. ورته مې وویل زما او ستا د واده پوره 10 کاله وشول. یوه ورځ دې هم په مینه موړ نه کړم. کاش چې نن شپه مې ستا سره د مینې ټول ارمانونه پوره شوي وای.
وی ویل ښه نو دا خبره ده، دا خو څه لویه خبره نه ده. نن شپه به دومره مینه درې کړم، دومره مینه چې د نړۍ په ټولو نجونو کې به دې هم هغومره مینه لیدلې نه وي. راځه ما سره خونې ته. ورسره ننوتم او دواړو له دې اوږدې شپې څخه په پوره معنا خوند واخیسته. د شپې په وروستیو شیبو کې مې نازیې ته ډېر وویل چې افغانستان ته به لاړ شو، خو هغې به همدا یو ځواب راکاوه چې ستا خپل وطن خوښ دی، ورته لاړ شه. زه خو په هیڅ صورت هم نه ځم. ډېرې خبرې مو سره وکړې، اخره په دې قانع شوه چې ورته مې وویل صرف یوه ورځ تېروو او بیرته راځو. دا یې هم په ډېره سخته ومنله. د الوتکې ټیکټونه مې واخیستل. په ایرپورټ یعنې د الوتکو ځای کې تازه د افغانستان الوتکه راغلې وه. خواته یې ورغلم. د شیرین وطن د خاورو خوشبويي ژړا راوسته. بلې هفتې کې مې پرواز و، خو صبر مې زړه نه مانه. بس څه به مې کړي وای. پاتې ورځو کې هم دفتر ته ولاړم او د نازیې سره مې خپل تمثیل جاري ساته. د وخت په تېرېدو سره هغه خوږه ورځ هم راورسېده چې زما پکې افغانستان ته پرواز و. هغه ورځ بدله وه. خوشحالي مې دومره زیاته وه چې په جامو کې نه ځایېدم. په دې ورځ نازیه هم وختي پاڅېدلې وه. په مخ یې ژیړ برس کشاوه. هر کله چې سینګار ختم شو نو مخ یې ما ته راواړاوه. وی ویل زه څنګه ښکارم بدرنګه؟ ومې ویل د کویکاف له شهزادګیو کمه نه ښکاري. تندی یې غونج کړ. بیا یې وویل یو خو له تا څخه د افغانستان دغه خبرې نه هېرېږي. کومه ورځ به وي چې یو څه عصري شي او سمې جملې وکاروي. له ځان سره مې ترخه مسکا وکړه او په زړه کې مې وویل ته څه پوهېږې لیونۍ چې د خپلې ژبې هېرول عصریتوب نه بلکې کمقلتوب دی. بیا یې وویل هله ژر کوه چې ناوخته کېږي، په 8 بجو پرواز دی. داسې نه وي چې الوتکه راڅخه ولاړه شي. له کوره راووتو. هر کله چې ایرپورټ د الوتکو ځای ته ورسېدو نو راته یې وویل له بده بخته نن ورځ په ځینو هیوادونو کې د هوا حالات سم نه دي. الوتکه نشي کولای چې پرواز وکړي. شاته چوکۍ ته مې تکیه وکړه. سخت خفه شوم. په ډېرې لویې هیلې سره راغلی وم، خو نن هم لکه وطن ته تګ ونه شو. ویې ویل سبا راشئ. کور ته راغلو. سخته ورځ وه، بیخي نه ختمېده. هر څنګه چې وه خو تېره شوه. په سبا ورځ بیا ولاړو. په دې ورځ نو کوم مشکل نه و او په الوتکه کې افغانستان ته د تګ په نیت کښېناستو. د الوتکې دروازې ته مې بار بار لیدل چې په همدې کې دروازه بنده شوه. په زړه مې لاس کېښود او د آرام ساه مې واخیسته. له خوشحالۍ څخه مې هسې په خولې دغه فلکلوریکه نغمه راغله او زه خیالي مومنده یمه ما واړوئ وطن ته زما یار مې نادان دی. ما واړوئ وطن ته زما یار مې نادان دی. د الوتکې په ښیښه کې د هېواد د غرونو لیدلو ته په بې صبرۍ په انتظار وم. په دې وخت کې د شا له خوا یو نفر دا نغمه وویله زه تر څو به مهاجر یم پروت به داسې در په در یم بې منزله به تر کومې زه روان کډه په سر یم یوه ورځ به مې دردونه حال د زړه وایي درمان ته زه به ځم افغانستان ته زه به ځم افغانستان ته. په همدې کې د هېواد هسکو غرونو ته الوتکه داخله شوه. د یوه غره پر سر د اوبو جهیل جوړ شوی و. ډېر خوند یې منظرې راکړ. ومې ویل دا هېواد د میړنو زلمیانو کور دی، څوک چې بد ورلره ګوري مخ یې تور دی. شیبه تېره نه وه چې الوتکې اوازونه شروع کړل. ډېر ژر د کابل په پاکه خاوره الوتکه کښېناسته. زه په جمهوریت کې له دې ځایه تللی وم او په امارت کې بیرته راغلم. له الوتکې څخه راکېوتم. یوه اوږده ساه مې واخیسته. د هېواد پاکه هوا مې حس کړه. د کابل په سپېڅلې او پاکه مځکه خپل رب ته په سجده شوم او د شکرانې سجده مې وکړه. ډېر ژر له ایرپورټ څخه راووتو. په کابل کې مې یو اتاق ونیوه چې 1000 افغانۍ کرایه یې وه. دا کار مې د دې لپاره وکړ تر څو د نازیې سره لانجه له همدې ځایه ختمه کړم
او د کورنۍ په مخ کې مې بیا ونه شرموي. زه ولاړم، د خوراک سامان مې راوړل، ځان مې موړ کړ. نازیې ته مې وویل وګوره که نه دا زموږ هېواد څومره ښکلی دی. یو ځل یې ما ته ولیدل، بیا یې خپل برګر وخوړ. ویې ویل ستا لپاره راغلم په دې هیله چې خپله ژمنه پوره کړې او سبا بیرته په خیر ولاړ شو. سمه ده انشاءالله، خو ته دغه بیګ لږ راکړه. را یې نه کړ. په دې وخت کې مې له ځانه ورته دیکتاتور جوړ کړ او په زور مې ترې بیګ واخیست. نازیه مې کلکه په تخت پورې وتړله او خوله مې هم ورته بنده کړه. له بیګ څخه مې پاسپورټ واخیست، ومې شکاوه او بیا مې اور ورته کړ. ورته مې وویل زه ستا په ټولو بدو عملونو خبر وم، دا کابل دی. اوس راته ووایه چې دلته دې همداسې پرېږدم چې خیرات ټولوې او که ما سره زما پلرني ټاټوبي ته ځې. پوره 1 ساعت وخت مې ورکړ او زه له کور څخه بیرون ووتم تر څو خپل زوړ یار جاني سره وګورم. تر کلونو وروسته جاني ولیدم، ډېر اکرام یې زما وکړ. تر 1 ساعت وروسته بیرته خونې ته ورغلم. نجلۍ لا هم هماغسې تړل شوې وه. ورته مې وویل آیا تا خپله فیصله وکړه؟ راته کړی. هو، ستاسې کور ته به ولاړ شو، خو اوس مې دغه لاسونه ایله که چې وینه یې راته بنده کړې ده. دا هم د خوښۍ خبره وه چې نازیه را سره ومنله، خو لا یې هم زه له نیت نه خبر نه وم چې نور څه کولی شي که نه. بیرته له کابل څخه مو د ننګرهار پر لور حرکت وکړ. د هېواد ښکلاګانو هېڅ بدلون کړی نه و او لا هم پرې پخوانۍ مینه ماتېده. زما نیکه به ما ته ویل چې زما غور نیکه دا خبره کړې وه له هغې وخته چې زه پیدا شوی یم د ماهیپر دا غرونه همداسې دي او هېڅ فرق یې نه دی کړی. کیسه به نوره راغونډه کړم. ډېر ژر کور ته راورسېدم. کور مو هماغسې زوړ خو له مینې ډک و. هر کله چې ورسېدو نو د کور هماغه زوړ زنځیر مې د لرګینې دروازې سره وواهه. څه شېبه مې انتظار وکړ. له انتظار وروسته دروازه خلاصه شوه. د مور سر سپین شوی و، د سترګو په توره برخه کې سپینوالی راغلی و. ویې نه پېژندم. راته کړی څوک یې زویه؟ ژړا راغله. یو حرف مې هم له خولې نه راووت. نازو ورته وویل ترورې دی ستا زوی ایمل دی او زه ستاسې منګور. مور مې غاړې ته راپرېوته، په سلګو شوه. دواړو ښه ډېر وژړل. زه نور هېڅ شي هم ونه ځورولم، خو دې ډېر وځورولم چې زما مور عمره زیات خوړلی و. د مور منډې مې رایادې شوې چې په کلي کې به یې راپسې وهلې. د هغې غصه مې رایاده شوه. هغه وخت مې رایاد شو چې په ګرمو اوبو به یې لامبولم او هغه وخت چې مریض وم نو ټوله شپه مې سر ته ناسته وه. تر دې وروسته خلک کور ته د مبارکۍ لپاره راسر شول. زما ژوند تر هغې وروسته په دې کلي کې شو او اوس دلته په خپل کلي کې د شینوارو یاغې بند کې په کرهڼه او مالدارۍ بوخت یم. نازو لا هم ژوندۍ ده او د مور مې ډېر خیال ساتي. د لومړۍ برخې پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه به زموږ د نن ورځې د لنډې کیسې لومړۍ برخه. په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر څو پورې چې زه سید ادریس سادات د یوې بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ.